زه له نهارې مړ کېدم ته دوهم حج له لاړې زه له نهارې مړ کېدم ته دوهم حج له لاړې حاجي صاحب ستا په دې مسلمانۍ څه کوم زه له نهارې مړ کېدم ته دوهم حج له لاړې حاجي صاحب ستا په دې مسلمانۍ څه کوم. الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشاء رنګینه د رحمان کړې. سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات قدرمن لیدونکو محنت ګل همدرد یم او د اعتماد نیوز نه تاسو سره مخاطب یم. کتونکو نن راسره په خپرونه کې یو څه کوي چې هېڅ قسم د تعارف محتاج نه دی. بلا خلک یې پېژني وحید الله حاد صاحب. یقینا چې که دې عمر ته مونږ وګورو او د دې شعر ته به مونږ وګورو نو عمر نه شعر پوخ دی نو ډېر ښه شعر لیکي. نن دلته ضلع کورم صدیق راسره میلاو شو. کورم پښتو ادبي ټولنې چې کومه ټولنه ده د هغو نن د درو کتابونو مخکتنه وه نو مې غوښتل چې دو سره زموږ دغه مرکه ریکارډ شي. نو په پروګرام کې راسره موجود دی. راځئ چې ټولو ته په شریکه هرکلی ووایو مننه ادا کړو. راځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ټول نول خو خاد صاحب په خپل پروګرام کې درته هر حالات په خیرلی وایو مننه مو کوو چې وخت مو راکړو. ډېره مننه کوئ تاسې چې تاسې موږ ته وخت راکړه په خپرونه کې. ډېره مننه. دا راته وایي چې ژوند مو څنګه روان دی؟ ډېر ښه روان دی شکر دی تر دې دمه. ژوند نه مطمئن یې؟ ډېر. نن سبا که موږ فکر وکړو بلا خلک دي څوک د مهنګۍ د لاسه سر ټکوي سیاسي هلو ځلو د لاسه هم خلک سر ټکوي. تاسو څه فیل کوئ په خپلې دنیا کې څنګه یې مطلب؟ الله نه راضي او بس چې څه روان دي دا زموږ خپل اعمال د لاسه روان دي. جی خاص بلا خلک خو تاسو پیژني خو بیا هم کیدای شي چې موږ په چینل باندې تاسو اول ځل خلک ګوري نو خپل نن شان تعارف دیدونکو سره وکړو. نوم مې وحید الله ده او په ادبي دنیا کې په ښه پیژندل کېږم. اصلا د کابل یم خو اوس هم پاکستان کې نو پاکستان کې ټال کې اوسم. جی وحید الله خان صاحب دغه پته کله نه ولګېده چې زه شاعر یم مطلب شعر لیکلی شم؟ نو شاعر خو زه ځان ته اوس هم نه وایم ځکه چې ما ته خپلې غزلې ډېرې کمزورې ښکاري. شاعر ډېر یو غټ نوم ده نو زه ځان ته شاعر نه وایم. نو کله نه چې زه لیک کوم نو 2020 تقریبا. ماشاءالله. دا راته ووایه چې د ادبي دنیا کې داسې څوک د شعر و شاعري استاد لرئ؟ او نو ادبي استاد ادبي دنیا کې خو چې یو ټکی ما چا نه زده کړی هغه هم زما استاد ګڼل کېږي. نو لکه ډېره مرسته چې چا راسره کړې اول نه وسام ملنګ دی عبدالمنان قربان او په پېښور کې دا واجد ودان خلیل. ډېره شکریه ادا کوم دومره سره ډېر. د موجوده شاعرانو کې یا تېر شوي مشران چې کوم شاعران دي چا نه متاثره شوي؟ په موجوده شاعرانو کې خو زه چې ډېر اورم درویش روخان او غزل مومند او هر هغه څوک چې ښه شعر لیکي د هر شاعر ښه شعر خوښوم. جی ګرې به انتظار کوي چې د وحید الله خان صاحب د خولې څخه مو شعرونه واورو چونکې خبرې به لږې کمې وکړو او شعرونه به لږ زیات ووایو نو راځو د شعرونو طرف ته. غزل به درته وایم همدرد صاحب چې ته لکه ګل یا ګلدسته دغسې ته لکه ګل یا ګلدسته دغسې زه لکه بده خاطره دغسې ډېر ته لکه ګل یا ګلدسته دغسې زه لکه بده خاطره دغسې په زړه تک تورې لکه توره تیږه په زړه تک تورې لکه توره تیږه مخ دې تک سپین لکه آینه دغسې په زړه تک تورې لکه توره تیږه مخ دې تک سپین لکه آینه دغسې ما پوره کال د شپې خوب نه ده کړی ما پوره کال د شپې خوب نه ده کړی خیر که تا وکړی یوه شپه دغسې ما پوره کال د شپې خوب نه ده کړی خیر که تا وکړی یوه شپه دغسې په کوم رقم درنه مننه وکم په کوم رقم درنه مننه وکم را سره نشته کلمه دغسې ومنه چا کې خواږه نه دي پاتې ومنه چا کې خواږه نه دي پاتې ومنه چا کې خواږه نه دي پاتې بې خونده شوې زمانه دغسې ډېر ښه شعر. ومنه چا کې خواږه نه دي پاتې بې خونده شوې زمانه دغسې لکه چې تا هم دی خپل یار بایللی لکه چې تا هم دی خپل یار بایللی راته لګېږي اندازه دغسې ډېر ښه شعر دی بیا یې ووایه لکه چې تا هم دی خپل یار بایللی راته لګېږي اندازه دغسې په لباسي خندا د چا تیر وي په لباسي خندا
د چا تیر وزي خات پیدا کړی خدای ساده دغسې له ستورو ډک اسمانه ښه ښکارېږي له ستورو ډک اسمانه ښه ښکارېږي په محبت جهانه ښه ښکارېږي څه په تنکۍ ځوانۍ شهید یې قربان څه په تنکۍ ځوانۍ شهید یې قربان زما د زړه ارمانه ښه ښکارېږي حرو ته نه وي د سینګار ضرورت حرو ته نه وي د سینګار ضرورت قسم په خدای جانانه ښه ښکارېږي حرو ته نه وي د سینګار ضرورت قسم په خدای جانانه ښه ښکارېږي د لاس تڼا کې ملغلرې دي جان د لاس تڼا کې ملغلرې دي جان زرې زرې ستومانه ښه ښکارېږي نن مې رقیب په ژړا ولیدلو نن مې رقیب په ژړا ولیدلو نن خو بیخي بارانه ښه ښکارېږي نن مې رقیب په ژړا ولیدلو نن خو بیخي بارانه ښه ښکارېږي په اور دې وسوي د ټوپکو دکان په اور دې وسوي د ټوپکو دکان د کتابو دکان ښه ښکارېږي په اور دې وسوي د ټوپکو دکان د کتابو دکان ښه ښکارېږي ښه ده چې زه له تا نه ښه ښکارېږم ښه ده چې زه له تا نه ښه ښکارېږم ویل یې که ته له ما نه ښه ښکارېږي پخوا کله کله اوس په ما اکثر راځي پخوا کله کله اوس په ما اکثر راځي له ډېره فکره مې په سر باندې چکر راځي پخوا کله کله اوس په ما اکثر راځي له ډېره فکره مې په سر باندې چکر راځي اخر تر څو به پښتنو سره جنګېږئ داسې اخر تر څو به پښتنو سره جنګېږئ داسې نه بل کتاب راځي او نه بل پیغمبر راځي اخر تر څو به پښتنو سره جنګېږئ داسې نه بل کتاب راځي او نه بل پیغمبر راځي اوس که خفه شوې رانه اوس درپسې زړه نه خورمه اوس که خفه شوې رانه اوس درپسې زړه نه خورمه د پخلایۍ د ماته هر قسمه هنر راځي دا سویم کال دی چې مزه د اخترونو نشته دا سویم کال دی چې مزه د اخترونو نشته دا سویم کال دی چې پیکه پیکه اختر راځي خفه په دې یمه چې ډېر زلمي به وخوري رانه خفه په دې یمه چې ډېر زلمي به وخوري رانه خوشحال په دې یمه چې بیا به سپین سهار راځي موږ مظلومانو باندې کله چې څوک ظلم کوي موږ مظلومانو باندې کله چې څوک ظلم کوي خپلو کې وایو سره ورځ خو د محشر راځي موږ مظلومانو باندې کله چې څوک ظلم کوي خپلو کې وایو سره ورځ خو د محشر راځي کابل اوري یو څو ویښ پښتانه اوس هم شته دی کابل اوري یو څو ویښ پښتانه اوس هم شته دی د لر او بر چغې نن بیا له خړ خیبر راځي کابل اوري یو څو ویښ پښتانه اوس هم شته دی د لر او بر چغې نن بیا له خړ خیبر راځي یوه دوه نه ده ښاد یې کومه وژاړمه یوه دوه نه ده ښاد یې کومه وژاړمه هره بلا د دې بدبخته قوم په سر راځي یوه دوه نه ده ښاد یې کومه وژاړمه هره بلا د دې بدبخته قوم په سر راځي حد صاحب لیدونکي به په دې تمه باندې وي د دوی په ذهنونو کې به هم دغه سوال گردش کوي چې آیا خاد صاحب کتاب چاپ شوی دی یا چې کوم د کتاب چاپ کېدو څه اراده لري څه فکر مو دی نو کتاب خو مې تر اوسه نه ده چاپ کړی ځکه چې ما ته خپلې غزلې ډېرې خامې ښکاري نو زه کوشش کوم چې ښه لیک وکړم چې هر کله مې ښه لیک وکړم نو بیا به زه د کتاب یو پوښ ورکړم تا په ذهن مطابق د نن دور شاعر نوې زلمي شاعران چې کوم دي دا چې کوم مشرانو زموږ پښتو ادب خدمت کړی دی تاسو څه فکر کوئ چې د نن سبا شاعر چې کوم دی هغه شان خدمت د پښتو ادب کوي یا نه نو که وګورو ښه شاعران هم شته نن سبا هم بد هم شته نو موږ به کوشش کوو چې ښو ته ښه ووایو بدو ته بد ووایو زه ملنګ خوښ یم
ستا په خوا کې پخانۍ څه کوو زه ملنګ خوښ یم ستا په خوا کې پخانۍ څه کوو چې را سره نه یې اشنا په زندګۍ څه کوو زه ملنګ خوښ یم ستا په خوا کې پخانۍ څه کوم چې را سره نه یې اشنا په زندګۍ څه کوم په داسې مال دولت د خاورې واوړي نه یې غواړم په داسې مال دولت د خاورې واوړي نه یې غواړم چې میمان ته زیان رسیږي په روپۍ څه کوم داسې تر کومه به مې لاس په خپله خوله ایښی وي داسې تر کومه به مې لاس په خپله خوله ایښی وي چې د حق چیغه پرې ونه وهم مرۍ څه کوم چې هر یو کار د بل د لاس د امر لاندې کوم چې هر یو کار د بل د لاس د امر لاندې کوم ته راته ووایه په داسې خپلواکۍ څه کوم چې هر یو کار د بل د لاس د امر لاندې کوم ته راته ووایه په داسې خپلواکۍ څه کوم زه له نهارې مړ کېدم ته دوهم حج له لاړې زه له نهارې مړ کېدم ته دوهم حج له لاړې حاجي صاحبه ستا په دې مسلمانۍ څه کوم زه له نهارې مړ کېدم ته دوهم حج له لاړې حاجي صاحبه ستا په دې مسلمانۍ څه کوم چې پکې ستا د حق تپوس له هر چا ونه کمه چې پکې ستا د حق تپوس له هر چا ونه کمه بس ښاد دې مړ شمه نو بیا په شاعرۍ څه کوم په آخره کې څه پیغام لري نو پیغام خو به زه به څه پیغام ورکم خو یو بیت د پیغام په توګه ورته هغه کم زما خپل بیت چې 2 ورځې ژوند ده مړه ښه په خوشحالۍ یې وکئ 2 ورځې ژوند ده مړه ښه په خوشحالۍ یې وکئ 2 ورځې ژوند ده مړه هر چا سره ښه پکار دی ډېر ښه دی قدرمنو لیدونکو دا و موږ سره وحید الله خان صاحب یقینا چې د دې شعرونه تاسو واورېدل اوس به موږ څه تعریف کوو پښتو کې متل دی چې نور په ګوته نه پټېږي نو یقینا چې ډېر ښکلی لیک کوي ډېر ښکلی شعر لیکي دعا ګویو چې راتلونکي وخت هم دغه شان ښه لیک وکړي دا و موږ سره د نن ورځې خپرونه ترې نوې خپرونې پرې راکړې اجازت د لوی الله په امان والسلام